ماشاءالله چون ما دی پرې شو یوازې ما کاري صاحب سره داسې پروتوکول کړی و چې کاري صاحب یوه میاشت بعد به بیا ارزیابي کوو نو نن ورته ناست وم لیدل مې چې خوشحالي ځای دی دا زموږ دپاره د افتخار ځای دی او دا ستاسو دپاره هم افتخار دی چې د هغه مسافرو افغانانو دپاره ستاسو یو احسان موږ بنو چې تاسو زموږ سره یو احسان کوئ چې دا زمینه سازي مو راته جوړه کړې ده دلته نور خلک شته چې موږ سبقان ورسره نور ما ملګري دي زموږ دوستان دي چې هغه هم اسلامي مضامین وایي خو مسوال دا و او مشکل دا و چې موږ د هغو د ژبې په لهجه هم نه پوهېدلو نو زه خپله ډېر خوشحاله یم او اولادونه مې هم ښه دي ماشاءالله دوی دپاره دا ډېر اسانه ده چې دوی چالته په کندهار کې سبقان ویل هغه د تقریبا دا هېڅ فرق نه لري دوی ته یعنې دا کم کاري صاحبان چې اوس دوی ته کم قرآن شریف وایي یا قاعده وایي نماز وایي هر څه چې ورته وایي دا دوی په اساني سره زده کولی شي زموږ دپاره دغه غټه خبره ده